زه چې و دا ښه په باد وپیدا بیا مو ته ورېڼې وویل چې ته مزدیره مه کوه میش خفه کېږي بیا سیم ورته وویل چې توس ما خفه کېږئ زه خفه کېږئ چې مو توس ته یې ښځه په مخ کې لوس نیولی وي چې مو ته له اصلي پیرز کوي له سر ته وکړې ورته وایم چې زه په دا زه ډېر سخت خفه کېږم. د غږ قدرمنې ستړي مه شئ. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. په هر څه نه دمخه د ممتاز پیره ده چې موږ کومه جمع ورسره شوې ده د میش سره کومه جمع کړې ده زمون نوم ممتاز دی خپل په پښې یم معذوری وایي خپله چې یو ښه په بد وپیده چې چا نیولې لوس مې غیرت نه برداشت کوم خپل ورچک شوله دی نه د خپله مزدیره که د ویلډینګ وله خپل بال بچ پکې شوراوه او غیرت مې داس نه برداشت کوي چې زه چاته وایي چې ته 10 روپۍ راځکه سوچ مې دا نه جوړېږي خپل یې مات کوم سی کا سل وي کا زر وي دا ګټه وي دا خپل بل بچې ته دوره رزي په متاوم کاروبار مې زه چې و دا ښه په باد وپیدا بیا مو ته ورېڼې وویل چې ته مزدیره مه کوه میش خفه کېږي بیا سیم ورته وویل چې توس ما خفه کېږئ زه خفه کېږئ چې مو توس ته یې ښځه په مخ کې لوس نیولی وي چې مو ته له اصلي پیرز کوي له سر ته وکړې ورته وایم چې زه په دا زه ډېر سخت خفه کېږم دی ناستې وویل چې مینه او ګوښه کېږي ته به خپل باید خپل غم کې مو ته چې ما لا شته زه خپل یې مات که خپل یې مات نه ارزاروه انشاءالله د مو بچین و توس ته لوس نه وي نیولی الله وعده مې کړی دی څلور مې بچین دي سبق پې یې بچی مې شته خو خپله بیا دوره مخاستي نه وینم ویلی چې زه خپل دی دا سړی چې معذوری سړی یم ستې دا مې بچی دی دا باندې سبق یم خو ووایي چې خپل مې الحمدلله ځون ته ښه کښلی کور جوړ کړی دی در نن تاریخه پورې مو چاته داس لوس نه ونیو که دی نه په داس ځون یې که دی لګیا یم که پردی مزدیره خو غیرت مې نه برداشت کوي دی نه دوره وخته چې د بال بچې پیس پرې کوم غاښ کور پکې ساته د کور نن سبا ډېرې خرڅې دي خو الحمدلله د الله نه ډېر خوشحاله چې زه یې رسولی شي الله یې رسوي که نه خو څه انسان ورته بنا کړو الحمدلله چې یو ور مې واده وکړم د واده خرڅه مې خپله برداشت کړې ده هر څه مې کړي دي الحمدلله د بچینې خرڅه زه خپله کوم د هغه که د کور خرڅې که چې څه شی وي زه خپله کوم دا 50 ګزه 80 ګزه کې ته زه په دغه مزدورتیا کې پسې کې زیږم او غیرت مې نه برداشت کوي چې زه چاته لوس ونڅم زه انشاءالله خپل مات اړونه خپل مات مو ته ډېر کسونه وایي چې ته معذوری سړی یې داسې زه ورته وایم چې دا کیسې مو ته خوند نه کوي ډېر مجبورۍ ډپټي که خو غیرت مې نه برداشت کوي چې زه چاته لوس ونڅم داسې خلک دی چې په لوس روغ دي ښې روغې دي ښه په صحت روغ دي خو بیا یې چې مزدیران نشته کاروبار نشته ته د څه پیغام نه مزدیره خامخا کوي زه کله کله مو ته په دوکانه ته ډېر کښلي ځوانونه دي زه ورته وایم چې همت کوئ همت مه هروئ چلګاډۍ چلوئ د لوس پښې مزدیره کوئ ورته وایم چې زه خپل په دغه ځون باندې چې یو ور دی دغه ځون چې د لیټرین صفا کوم خو زه دغه مزدیره نه پرېږدم کښلي روغ خلک دي ویلې چې بل چاته لوس نشي اب زوی د ګاډۍ چلاوي بل یې ماته ډپټۍ خوري نشته او چې مات نه اراوي چې مات اراوي بیا اوس په کور کې ډاډ درته پروته وي چې چارې نشته نه ویل نشته میږي په دغه ځون کې میش ته الله پاک یې رس کوي بیا توس روغ سیرتونه دي توس ته نه چې زه ورته وایم چې سړی چې روغ سیرت وایي چې پنډیتوب به مې کړی خو چاته مې داس لوس نه نیو الحمدلله زه په دا حالات کې زه د الله نه خوشحاله یم توس یې روغې ځوانۍ دي توس د په دا کې نازګیري کوي ناشکرې ډېر نور دا مې خبرې دي خپل خو مې دا نه د ملګرتیا مې ډېرې دي ویل څه وجه باندې په دغې مات که په دغې مات مو بل چاته لوس نیولی څه وایي هر سړي و د مونه نفرت کوو چې ورکې کې یعنې بیا ګردامي ناروغه الحمدلله نن د مو سره داس خلک شني چې په ډېر کیسې چاته لوس نه ورکوي الحمدلله مو سره په دا خړې پرسۍ کې نشي څه وایي د خپل د مات د لوسه نه ممتاز جمع واورېدله چې د ده پښې نشته دی
دای معذوره دی، دای 50 شپېته سل ګزه کې چې کوم دی هغه ته کیږي په هغه کې مطلب دی ویلډینګ نو دا د هغې د پوره خلک د پوره چې چا لوس پښې روغ دي او دی پوهیږي چې په ونه کې مزدیران شته دی او زه نشتمن یم نو زه کور نشه سوتلی د هغې د پوره د شرم مقام دی یو په پښې باندې شیال چې دوی سره پښې نشته هغه دره همت کو چې دیګون جوړوي هغه دره همت کو چې خپل وروح کو هغه دره همت کو چې ځون ته کور ها جوړوي هغه دره همت کو چې څلور بچون دی په سکول کې داخلوي د یغه فیسینه چې کیندي هغه دی پرې کوي نو زه خو داسې یم چې کیم د پسیرات چې میږ روغ خلکي چې لوسینه پښې هر څه روغ دي شاش نه مزي شا اوس در باندې ایښادو او هغې باوجود میږ دا وایي چې مزدیران نشته دی او زه مزدیران نشه کړلی او دلته د کاروبار موقع نشته دی نو د هغې د پوره دا یو د مطلب د شرم مقام دی چې دی دلته په ونه کې دغه بنې کو چې میږ ته مزدیري نشته دی میږ دلته ریپی نشي ګټلی میږ کور نشي سوتلی د هغې خلکو د پوره د شرم مقام دی چې دی ښه په سیرت روغ دي او بل ته لوس نسی او په اخر کې دا چې د ممتاز چې کومې څلور بچی دي دی چې ویره دمره همت کو چې د چاته لوس ونه نیول په دا ګوډې پښې باندې دی سل ګزه کې تا کې زیږي دی کې ویلډینګ کو دی دره همت کو دلته چې کوم ذمہور خلک ته یو خاص کر زه واوه ته ریکوست کما ورسره انتظامیه ته زه ریکوست کما ورسره ام ان ام پی ته زه ریکوست کما چې د مو ته ډېر سول وکړه چې د مو د څلور بچی چې کومې دي درخه ضایع کېږي د دغه د سکول چې کوم باندې باستی چې هغه وشي نو زه ریکوست کوم چې دغه کسون غور وکړو دا د ممتاز چې کومې بچیکۍ دي د بچیونو دغه نور د کور دغه واسطه در رسیږي خو د بچیکۍ واسطه در نه رسیږي او هغه کې واس نه رسیږي نو د چې کوم کسون مو وشول کوم ارګنایزیشن دغه ته زه ریکوست کوم چې د بچی چې کومې دي دغه د دنه ضایع نشي دغه د چې څومره همت کړی دی چې د دغه همت صله د تملاو شي او میږ د سره برپور تعاون وکړي د سره برپور کوشش وکړي دا نه د نور ګرد نه کو دایری پینه غوړي خو دغه څلورې بچونه د څلورې بچي چې کیمې دي دغه د تعلیم باندې بس په میږ باندې فرض دی چې میږ د یغ د بچي د پوره د تعلیم او کې برابر کی نن به زغم را پرتون کې پروګرامینه کو په نور موضوع سره راغلی اجازه درسکه